تاسو له هر څه نه مخکې د نورګل ولسوالۍ دغه کلی وګورئ چې دلته هم تقریبا سلو شاوخوا کې کورونه ویجاړ شوي پاس خوا نه وګورئ تاسو ناپوهی دی ورکسی علم او سواد غواړو ناپوهی دی ورکسی علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړي په ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړي په ما او تا مرګی ساتمو کلی مو وکته ګوره دا هغه کلی و چې دلته ډېر ښایسته منظرې چارچاپېره ښکاره کېدلې تاسو ته ښکاري بهترینه ښایسته کلی په والله که داسې کلی ما لا لیدلی و چارچاپېره شنه غرونه منځ کې لندې شنه زراعتي ځمکې ولې اوس پوهېږې په دغه ساحه کې مکمل غم دی په دغه ساحه کې خلکو خپل د زړه ټوټې د لاسه ورکړي دي خلکو خپل پلرونه چا خپل زامن چا خپلې لورګانې چا خپلې مېرمنې داسې کور پاتې نه دی چې غم یې دروازه نه یې ټکولې دا ګوره اوس دلته باران دی دې سرپناه نشته دی به موږ سره اوس دلته دې باران ته پراته یي او دلته به ناست یو چې باران په خیر سره تیر شي دا هوا لا ګرمه ده هوا ګرمه ده ښه هوا چې یخه شي بیا به دی څه کوي قمر بنسټ غواړي دغه خلکو لپاره کورونه جوړ کړي 3 لکه امریکایي ډالر یا 300,000 ډالر زموږ ټارګټ دی هغه ته به ځان رسو د هغې نه وروسته به انشاءالله دې لپاره ته کورونه جوړو بیا چې راځو سره او شنه کورونه بلته دلته سړی کینې بیا به دا منظره د افتتاح په ورځ باندې کوو چې څنګه ښایسته ښکاري که نه خو په دغه کې موږ سره یو ځای شي وګورئ چې د خلکو خدمت موږ څنګه کوو لکه څرنګه مو چې کړی هرات بغلان ټول افغانستان فاریاب میمنه قندوز پکتیکا برمل ګیان هلته زه تللی یم تاسو ته معلوم دی راځئ دا اوس بسم الله کوي او هغه ورونه چې ساده والا کې وټساپ دی موږ خدمت کوي انشاءالله دې خلکو ته به لاس ورکوم ویډیو سره خپاره کوي السلام علیکم